English language program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه. برنامه لسان انگلیسی اوریا. سلامونه او نیکې هیلې درنو قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن یو ځل بیا زه عارف اوریا ستاسو په خدمت کې، ستاسو په چوپړ کې، ستاسو په کورونو کې ستاسو میلمه یم له یو نوي درس، کاغذ پیچ درس سره، چې د نن درس موضوع ده ویر معنا چیرته. کله چې موږ تاسو یو سوپر مارکیټ ته ځو یا دوکان ته ځو، اول ته موږ تاسو له دوکاندار یا کارکوونکي څخه پوښتنه کوو چې دغه شی کوم ځای کې ده، څنګه به پوښتنه کوو او هغه به څنګه موږ ته ځواب راکړي. په دې موضوع باندې خبرې کوو. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم جور و سر حال باشین. دوستان عزیز، امروز باز من عارف اوریا در خدمت شما عزیزان، در خانه های شما عزیزان مهمان هستم با یک درس جدید. دوستان عزیز، درس امروزی ما است درباره where یعنی کجا. وقتی ما شما در یک سوپرمارکت میریم، یک دکان ما شما میریم و از دکاندار یا کارگر دکان ما سوال میکنیم که فلانی چیز در کجا است و جواب اونا چی میباشه. پس بالای همین موضوع امروز ما شما درس ما است و تا آخر ویدیو با من باشین تا که از همدیگر یک چیزی یاد بگیریم. دوستان عزیز، فراموش نکنین که چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کنین و با دوستانتان نیز شریک بزنید. تشکر از تمام دوستانی که واقعا محبت نشان داده و مرا تا حال را سپورت کرده و چینل یوتیوب مرا سابسکرایب کرده و کامنت همچنان میگذاره. لطول هغه دوستان چې زما چینل سابسکرایب کړی ده، د زړه له کومې مننه کوم او کامنټونه چې څوک کوي، پوښتنې کوي، له ټولو څخه مننه. دوستانو بیا هم که چا نوي سابسکرایب کړی، زما چینل در سره سابسکرایب کړی او له ملګرو سره هم شریک یې. نو دوستانو راځئ چې نوی درس یو ځای شروع کو. دوستانو لکه څرنګه چې ما ویلې، موضوع په ویر باندې ده. ویر معنا چیرته. ویر چی معنا دوستان عزیز؟ ویر به معنای کجا یا چیرته. دوستان عزیز، وقتی ما شما در یک مغازه میریم سوال میکنیم، چی قسم سوال میکنیم و چی قسم جواب به دست میاریم. ویر استفاده میکنیم ما شما. ویر منگا تاسو استعمالو دوستانو. کله چې منگا تاسو دکان ته ځو سودا اخلو، اول ته چانه پوښتنه کوو چې دغه شی کوم ځای کې ده، نو منگا تاسو ویر باندې پوښتنه کوو. دوستانو ویر په ګرامر کې دی ته وایي انفارمیشن کوېسچن یا 5WH کوېسچن ده په ګرامر کې، یعنی معلوماتی پوښتنه ده، معلوماتی سوال ده. سوال یکی از سوالهای معلوماتی است. ویر اگر درسای گذشته مرا دیده باشین د اوجه ما تشریح کردیم. که چیرته زما تیر درسونه تاسو لیدلی وي نو حتما به په دې باندې پوهیږئ چې ویر یو له انفارمیشن کوېسچن یا 5WH کوېسچن څخه ده دوستانو. نو دوستانو مثلا موږ تاسو په دې درس کې ویر سره دوه دانې پریپوزیشن دي چې ډیر مهمه دي، په هغې باندې هم خبرې کوو. یو next to او بل near. دوستان عزیز، پهلوی ویر امروز دو دانه پریپوزیشن یا حرف اضافی را هم باید یاد بگیریم که یکی نیر است، دیگهش next to است. فرق بین نیر و next to چی است؟ د دې دواړو ترمنځ توپیر څه ده دوستانو؟ د نیر او next to ترمنځ توپیر څه شی ده؟ توپیر دا ده دوستانو، نیر چې ده، نیر نږدې ته وایي، نزدیک. نیر نزدیک یا نږدې. و next to چی معنا؟ next to څه معنا دوستانو؟ next to څنګ په څنګ. یو شی چې څنګ په څنګ وي هغې ته next to وایي، یا پهلو به پهلو. چیزی که پهلو به پهلو باشه برای از ما شما next to استفاده میکنیم. مثلا شما میرین در مغازه و سوال میکنین از دکاندار که فلانی چیز در کجاست. مثلا دوستانو تاسو زیاد یا مغازه ته دکان ته زی او دکاندار څخه پوښتنه کوي چې فلانه شی چرته ده او بیا هغه تاسو ته ځواب درکوي، نو څنګه به دا پوښتنه کوو؟ مثلا دوستانو where is او where are دغه دواړو په فرق باندې باید موږ تاسو پوه شو. دوستان عزیز، فرق where is و where are چیست؟ اگر یک اسم باشه که قابل شمار نباشه و یا مفرد باشه، برای از ما شما where is استفاده میکنیم. دوستانو که چیرته یو اسم چې هغه نشمیرل کیږي لکه شیدې، اوبه یا مثلا نور شی نوي، نو د هغې دپاره where is استعمالوو. او که چیرته هغه شیان چې هغه شمیرل کیږي، بیا د هغې دپاره موږ تاسو where are استعمالوو، د جمع اسمونو دپاره where are. مثلا که چیرته موږ تاسو د دکاندار نه پوښتنه کوو چې where is the milk؟ Where
is the milk. شیدی چرته دی؟ ملک شمیرل کیگی نه، شیر شماریده نمیشه، پس where is میگیم ما شما. Where is the milk? شیر کجا هستک؟ دکاندار بیرته منگتا جواب رکی وی چی؟ It's next to the butter. It's next to the butter. وی د کوچو په څنګ کې دی. شیدی چرته دی؟ د کوچو په څنګ کې دی. شیر کجا هستک؟ دکاندار جواب میده میگه پهلوی مسکه است. Where is the milk? Where is the milk? شیدی چرته دی؟ شیر کجا هست؟ دکاندار جواب میده It's next to the butter. It's next to the butter. د کوچو په څنګ کې دی. پهلوی مسکه است. یا مثلا بله پوښتنه منګه کوو تاسو دوستانو، هغه شی چې شمیرل کیږي تعداد زیات وي، جمع وي، د هغې دپاره څنګه موږ تاسو وایي چې where are the grapes? Where are the grapes? Where are the grapes? دکاندار نه موږ پوښتنه کوو، از دکاندار ما سوال میکنیم where are the grapes؟ انگور چرته دی؟ انگور کجا است؟ انگور در کجا است؟ سوال کردیم از دکاندار. دکاندار پس جواب میده میگه که they are next to the bananas. They are next to the bananas. یعنی منگه پختنه وکړه where are the grapes؟ انگور چرته دی؟ جواب دکاندار ته جواب رکی و they are next to the bananas. و د کیلو په څنګ کې دی. چرته دی؟ د کیلو په څنګ کې دی یا پهلوی کیله ها هستک. Where are the grapes? They are next to the bananas. پهلوی کیله ها هستک یا پهلوی کیله است یا د کیلو په څنګ کې دی. نو دلته منګه where are استعمال که ځکه کیلې انګور شمیرل کیږي، نو منګه وویلې چې where are the grapes؟ جمع ده، grapes جمع سو، نو ځکه منګه تاسو ویلې where are the grapes؟ انګور چرته دی؟ They are next to the bananas. They are next to the bananas. د کیلو په څنګ کې دی یا پهلوی کیله ها هستک. همدغه شان یو بله پوښتنه کوو. مثلا دوستانو موږ وایو چې where is the ice cream? Where is the ice cream? Where is the ice cream? دکاندار نه موږ پوښتنه وکړه، از دکاندار سوال کردیم where is the ice cream؟ آیس کریم چرته دی؟ آیس کریم کجا هست؟ دکاندار جواب میده برای ما میگه که it's near the bread. It's near the bread. It's near the bread. ډوډۍ سره نږدې ده. نزدیک نان است. ګورئ دوستانو، نزدیک دلته نږدې یا نزدیک ما استفاده کردیم. دلته چې د نږدې نه موږ استفاده وکړه، کیدای شي منځ کې نور شی نه وي، آیس کریم ده ورسره خوا کې مثلا نور خوراکونه نور شیان وي او ډوډۍ ما مالته نږدې وي ورسره، نو وایي چې آیس کریم ډوډۍ ته نږدې ده. دوستان عزیز، اینال اینجا سوال کردیم که where is the ice cream؟ آیس کریم در کجا هستک؟ دکاندار جواب میده که نزدیک نان هستک. نزدیک نان یعنی شاید در بینشان چیزای دیگه هم باشه، بعد از او باز نان باشه ولی نزدیکش هستک. پس به می قسم ما شما از next to و near و where استفاده میکنیم که یک نفر میگم where are و یا where is. where are برای جمع، where is برای مفرد یا قابل غیر شمار اسم استفاده میشه. باز میگیم که it is یا they are. it is برای غیر قابل شمار یا مفرد و یا they are برای جمع استفاده میشه. پس یک مثال دیگه یا بل مثال به هم در سر شریکم دوستانو. مثلا یو کس تورزی دکاندار تا، دکاندار پوښتنه که where are the pears؟ Where are the pears? Where are the pears? ناک چرته دی؟ ناک ها در کجا هستند؟ Where are the pears? ناک چرته دی؟ یا ناک ها در کجا هستند؟ جواب چی شده؟ They are near the tomatoes. They are near the tomatoes. They are near the tomatoes. یعنی رومیانو سره نږدې دي. پوښتنه موږ تاسو وکړه چې ناک چرته دي؟ هغه وایي they are near the tomatoes. رومیانو ته نږدې دي یا نزدیک بانجان رومی است.
سوال کردیم که where are the pears؟ ناک ها در کجا هستند؟ دکاندار جواب میده they are near the tomatoes. آنها نزدیک بانجان رومی هستند. پس به می قسم ما شما میتونیم که دکان ها که میریم، مغازه که میریم، سوال میکنیم، سوپرمارکت میریم که فلانی چیز در کجاست. اگر قابل شمار باشه where are جمع باشه، اگر غیر قابل شمار باشه where is، و اگر مفرد هم باشه where is استفاده میشه. امیدوار هستم ایرا درست یاد گرفته باشین. دوستان عزیز در کامنت بریم چند جمله شما بنویسین که با where is و where are سوال کرده باشین و جوابش هم در کامنت بریم بنویسین که ما بفهمیم که آیا شما where is where are را درست استفاده میکنین و یا خیر. دوستانو په کامنت کې په where is او where are باندې جملې جوړې کړئ چې زه پوه شم چې تاسو په where is او where are په توپیر باندې پوهیږئ او که نه پوهیږئ. اوس راځو دوستانو دوه نور داسې adverbs دي. adverb قید ته وایي. دو دانه قید ما شما میخوانیم که ما شما میگیم here over there. here over there. دو ټکی باید نور هم موږ تاسو زده کړو دوستانو. دا قید دی په ګرامر کې دي ته adverbs وایي چې یو معنا ده here دلته، over there هغلته. ځکه دا هم په مغازه کې پوښتنه کیږي او استعمالیږي چې کله موږ تاسو مغازې ته ځو نو دکاندار نه چې پوښتنه موږ تاسو کوو، مثلا هغه پوښتنه تیر پوښتنو څخه یو پوښتنه کوو نو ورته وایي مثلا پوښتنه کوو چې where is the milk؟ شیدې چیرته دي؟ where is the milk؟ شیدې چیرته دي؟ نو دکاندار ته وایي چې it's over there. it's over there وایي هاغلته چیرته؟ over there next to the butter. اشاره درته کوي وایي چې هغه شیدې تا ته نه پوښتنه وکړه چې where is the milk؟ شیدې چیرته دي؟ هغه درته وایي هاغلته شیدې هاغلته next to the butter. د کوچو سره په خوا کې دي یا نزدیک پهلوی مسکس تک. over there یعنی هاغلته یا اونجا. over there اونجا، here اینجا، over there هلته، here دلته. دوستانو دم ډیر مهمه دي چې موږ تاسو باید زده کړو. مثلا زه په یو ځای کې ولاړ یم په مغازه کې، په دې ځای کې زه ولاړ یم وایم چې here are the eggs هګۍ دلته دي. here are the eggs هګۍ دلته دي. the rice is over there next to the bread. the rice is over there next to the bread. یعنی زه دلته ولاړ یم، کوم شی چې ماته نږدې دي، زما په علاقه کې کوم ځای کې چې زه ولاړ یم نږدې کوم شیان چې راته دي، نو وایم چې here are the eggs هګۍ دلته دي. هګۍ دلته دي. here are the eggs هګۍ دلته دي. the rice is over there next to the bread. وریجې هاغلته د ډوډۍ په خوا کې دي یا ډوډۍ په څنګ کې دي. وریجې هاغلته د ډوډۍ په څنګ کې دي. دوستان عزیز همین قسم مثلا یک چیزی که چیزایی که نزدیک ما شما باشه، در یک مغازه در یک جای ما ایستاد هستیم میگیم که here are the eggs تخم اینجا هسته. here are the eggs اینجا نزدیک ما ایستاد هستیم، پیش روی تخم یا نزدیک تخم ایستاد هستیم، میگیم که here are the eggs تخم اینجا هسته. و the rice is over there next to the bread. the rice is over there next to the bread. برنج اونجا نزدیکی یا پهلوی، ببخشین next to پهلو را میگه. the rice is over there next to the bread یعنی برنج اونجا پهلوی چیستک؟ نان هستک. پس here اینجا و over there آنجا. دوستانو here دلته، over there هغلته. په دې دوه باندې هم تاسو ځانونه ښه پوهی که دوستانو. اوس به یو ډایلاګ په ګډه سره پلی کوو موږ تاسو. زه به کسټمر یم، زه به مشتری یم یا ګاهک به یم، تاسو به دکاندار یاستئ او زه به تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو به ځواب راکړئ. بیا به تاسو مشتری یا ګاهک اوسیږئ، زه به دکاندار یم، تاسو به ما نه پوښتنه کوئ. حالا دوستان عزیز یک ډایلاګ پلی میکنیم. من و شما در قدم اول ما مشتری می باشم و شما دکاندار می باشین. من میایم در دکانتان، از پیشتان سوال میکنم که فلانی چیز در کجاست، شما جواب میتین. بعدا باز شما مشتری میشین، من دکاندار میشم.
به می قسم دیالوگ یاد میگیریم که ما شما چه قسم در یک سوپرمارکت از کسی سوال کنیم که فلانی چیز در کجا هست. دوستان دیالوگ باز اول ووایم غوگونی سی چه رقم دیالوگ ده ده هغین و روستا به ما پس تکرار کی بیا چکل تکرار موکو بیا ده هغین و روستا با ز مشتری یا کستومر ما تاسو به دکانداری هستی بیا د هغې نه وروسته تاسو دکاندار اوسیږئ زه به کستومر یا مشتری یم نو دې شکل باندې تر څو ستاسو ښه زده شي. دوستان عزیز اول ما دیالوگ میخوانم شما گوش بگیرین بعد از او ما میخوانم شما تکرار کنین پشت ما و بعدا ما مشتری میشم شما دکاندار میشین و بعدا شما دکاندار میشین و من مشتری میشم تا که خوب درست یاد بگیریم. اول از وایم دوستانو دکان ته ورزم وایم چې excuse me sir کچیرته نارینوی سر که زنانوی مم ورته ویلی شي مسم ورته ویلی شي. دوستان عزیز اگر مردانه باشه دکاندار برشان میتونین که excuse me sir بگوین، اگر خانم باشه excuse me ma'am یا excuse me miss ما شما میتونیم که استفاده کنیم. مثلا میگیم که excuse me sir، فکر کنین که مرد است من میرم در دکان میگم excuse me sir where are the potatoes. Excuse me sir where are the potatoes. باز دکاندار برای میگه they are over there next to the onions. They are over there next to the onions. دوستانو ما پسی تکرار که حالا دوستان عزیز پشت ما تکرار کنین. Excuse me sir. Excuse me sir. Where are the potatoes? Where are the potatoes? آفرین. They are over there next to the onions. They are over there next to the onions. They are over there next to the onions. دیر خوب، بسیار عالی دوستان عزیز. عالی دوستان عزیز ما مشتری هستم و شما دکاندار هستین. دوستان وز گاهک ما کستومر ما او تاسو دکانداری هستی. مثلا زه درته وایم چې راغلم دکان ته، زه تاسو ته وایم چې excuse me sir where are the potatoes. دغسه بسیار عالی. شما نفر دوم هستین، شما برای میگین که they are over there next to the onions. تاسو دا جمله تاسو وای they are over there next to the onions. بیا وای ما باز ما میگم دوستان عزیز ما مشتری هستم شما دکاندار هستین. excuse me sir where are the potatoes. دیر خوب، very good job، آفرین. اوس شما مشتری هستین من دکاندار هستم، اولش شما میگین دومش من براتون میگم. شما بگین تاسو وای they are over there next to the onions. They are over there next to the onions. آفرین، دیر خوب، بسیار عالی. دوستانو په دې هیله چې په دې باندې به ښه پوه شوي هستئ. دوستان عزیز به امید از اینکه ایرا درست یاد گرفته باشین چه قسم که سوپرمارکت میرین و چه قسم سوال میکنین که فلانی چیز در کجاست و جواب دکاندار درست بفهمین که اونا چه قسم براتون جواب میتن. چیزای مهم که در این درس هست باید فراموش نکنین. دوستان په دې درس کې کوم مهمه شی نه و هغه مو هیر نشي چې یا where معنا چرته یا کجا چې ډیر مهمه ده. انفارمیشن کوېسچن یا 5WH کوېسچن د په ګرامر کې ورته وایي. بل نیر او next to. نیر معنا نږدې یا نزدیک، next to په څنګ کې یا به پهلوش یا پهلو به پهلو، او بل here دلته، over there هلته، over there هلته. دغه مهمه شیونه دي دوستانو چې په جملو کې څنګه استعمالیږي او څنګه په ګرامر کې څه شی دي او څنګه موږ تاسو په جملو کې ورڅخه ګټه اخلو. هیله ده چې دا در سره ښه زده کړئ. به امید از اینکه دوستان عزیز چیزای مهم است که where کجا که انفارمیشن کوېسچن یا 5WH کوېسچن است از نگاه گرامر، و near نزدیک، next to به پهلو، و here اینجا، over there آنجا.
ایرا دوستان عزیز درست یاد بگیرین. با امید از اینکه یک چیزی از ویدیو امروز شما یاد گرفته باشین. منتظر ویدیو بعدی انشالله باشین که در ویدیو بعدی تمام لغت با جملات باز هم همراهتان شریک میکنم که چیزای سوپرمارکت، نامهای میوه، نامهای غذاها همراهتان شریک میکنم. دوستانو راتلون که ویدیو با زمانگا تاسو په لغتونو او جملو باندې وي چې په هغې کې به د خوراکونو نومونه او جملې در سره شریکوم تر څو چې تاسو وکولی شئ چې کله سوپرمارکټ ته ځئ او څنګه پوښتنه کوئ او څنګه به دوکاندار درته ځواب درکوي. نو هیله ده چې ویدیو دوستانو سره شریکه کړئ دا هم او راتلونکي ویدیو به هم ډیره مهمه وي. دوستانو بیا هم د یوټیوب چینل مې هیر مو نشي چې زما د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ. نو ډیره مننه چې تر دې دمه پورې له ما سره تشکر دوستان عزیز. ژوندی دی افغانستان، زنده باد افغانستان.